که دا ویډیو چېرته ته ګوري او فري نو زه تا ته وایم که جنازه کې او د جنازې مونځ دلته درځي نو په دې اسانه طریقه باندې کوئ انشاءالله سره د ترجمې ویلې د جنازه د پوره مکمل طریقه ده ستاسو ټایم نه ضایع کوو راځئ چې دا بیان مکمل ووایو نو جنازه کې اول الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی بیا به سوره فاتحه وي بخاری شریف کې حدیث ته چې نبی علیہ السلام با د الله اکبر نرستو فاتحه ویلا اعوذ بالله پناه غواړم په الله تعالی من الشیطان د شیطان الرجیم رټلې شوینا بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی الرحیم او رحم کوونکی دی الحمد ټول صفاتنا د کمال ټول تعریفنا لله الله لردی رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی چې رب د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن ډیر مهربان ذات دی الرحیم رحم کوونکی دی مالکی بادشاہ دی یوم الدین د ورځې د بدلې د ورځې د قیامت ایاک نعبد خاصتا بندگی کوي الله و ایاک او خاصتا نستعین مرست غواړو مدد غواړو اهدنا اخایا مونږ ته الصراط المستقیم لار سما یا مضبوط کی مونږه په لار سما باندې صراط الذین لار دها کسانو انعمتا چې تا انعام کړي علیهم پاغوی غیر المغضوب او نه غضب کړي شوی علیهم پاغوی ولا الضالین او نه گمراهان دي آمین ای الله دا دعا زمون قبول کړي بیا سوره فاتحه نورست یو سورت ویل مثال په تور قل هو الله احد بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی الرحیم او رحم کوونکی دی قل هو الله اوایا ای پیغمبرا هو الله هغه الله تعالی احد اکی یو ذات دی هیڅ شریک نه لري الله الصمد الله تعالی بے نیاز دی بے حاجت دی هیڅ چاته ضرورت نه لري لم یلد نه سوک زیګولی ولم یولد او نه زیګولې شوی دی نه د چانه پیدا دی او نه د نه سوک پیدا دی ولم یکن له او نشته دی الله تعالی لرا کفوا برابر احد حسوک د الله برابر نشتا د صورت نرستو الله اکبر ویل الله تعالی اکبر ډیر لوی دی بیا درود ویل اللهم صل على محمد اے اللہ صلی ترحمك على محمد ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد وپکورنی د محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت لك سنگ چتا رحم کړو على ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام وعلى آل ابراہیم وپکورنی د ابراہیم علیہ السلام انکا بشکت چی اللہ حمید استایل شوی مجید دلوی شان والائی اللہم بارک اللہ برکت نازل کری علی محمد پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد او پکورنی د محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت لک سنگ چتا برکت نازل کریو علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام وعلى آل إبراهيم او پکورنی د ابراهيم عليه السلام انك بشکت چی الله حمید استایل شوی مجید دلوی شان والائی بیا درود شریف نرستو الله اکبر ویل الله تعالی ډیر لوی اغه نرستو دا دعاګانې ویل لکه یو دا دعا ده اللهم اغفر لنا یا الله بخنو کی اللهم اغفر یا الله بخنو کی لحینا زمون ژوندیتا ومیتنا او زمون مړیتا وشاهدنا او زمون حاضرتا وغائبنا او زمون غائبتا وصغیرنا او زمون وړوکیتا وکبیرنا او زمون لویتا وذکرنا او زمون نرتا وانثانا او زمونغا خزیتا یعنی زنانوتا اللهم ای الله من احییته چاته چت ژوند ورکوي منا زموننا فاحیه نو ژوند ورکړه علی الاسلام په اسلام سره ومن توفیته او سوک چی وفات کویتا مننا زموننا نو فتوفه نو وفات کړه علی الایمان په ایمان سره اللهم ای الله لا تحرمنا محروم ومونگا اجره د اجر ددنا د دې مړي د اجرنا ولا تضلنا او مبلارك ومونگا بعده ددن رستو
دویمه دعا دا ده اللهم اغفر له اے الله اغفر له بخنه وکړي دې مړي ته ورحمه او رحم وکړه پدا وعافيه او عافیت ورکړه دتا یعنی روغ یې اوساته د عذابنا واعف عنه معفي وکړه دتا واکرم او غوره وکړي نزله ملمستیا ده ووسع مدخله ووسع او پراخ کړي مدخله د داخلېدو زید دې مړي واغسله او وینځي د لرا بالماء پوبو والثلج او پواورا والبرد او پګلۍ ونقه او پاکی کړي من الخطايا د ګناهونو نه کما نقیت لك څنګه چې تا پاکه کړي دا الثوب الابيض جامس بنا من الدنس د خيرنا وابدله او بدل کې ور کړي د مړی تا دارن کور خیرن غورا د کور د دنیا نا خیرا من داره غورا من داره د کور د دنا و اهلا او کورنی خیرا غورا من اهله د کورنینا و زوجا او جوړا یا خزا خیرا غورا من زوجه د خزی د دنا یعنی خصفات پکې پیدا کی و ادخله او داخل کړي الجنه جنتا و اعذه او وساتی ده من عذاب القبر د عذاب د قبرنا او من عذاب النار یا د عذاب د اورنا د عذاب د قبر ومن عذاب النار او د عذاب د اورنا بیا با یوزل الله اکبر وی او بیا با وی السلام علیکم ورحمت الله. خداو د شیخ صاحب مکمل بیان چې تاسو واردلو د جنازې اسانه طریقه نو کوم ملګرو له هم چې جنازه نه ورځي نو دی په دې اسانه طریقه باندې یاد کړئ او چې چېرته هم جنازه کوي نو په دې طریقه باندې کوي. دغه شان اهمو معلوماتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. موږ لره اجازه. السلام علیکم ورحمت الله.